شروع کوم په نامه دغه ذات چې په توره شپه توره تیاره کې د تورو غرونو په تورو غارونو کې دننه په توره تیږه د روان تور میږي په حال کوم خبر دی. راغلیو مېلمنو ته د کوټه نه د بل ځای نه څه مېلمانه دي ټولو ته هرکلی ویم. باچا صاحب ډېره ښکلې خاکه وړاندې کړه. په سلیم ناشاد باندې ما هم یو وړه غونته خاکه لیکلې ده. ستاسو سماعت ته در رسول غواړم او ستاسو توجه غواړم. اول د دې ادارې ډېره شکریه ادا کوم څنګه چې پروفیسر ګوهر نوید صاحب ویله چې واقعي خبره ده زموږ داسې ادارې شته چې هغوی د پښتو د مینانو هغوی را جمع کېدو کوشش کوي. زه هغوی ته سلام کوم. د ما د دې خاکې سرلیک دی چتې چتې دا هغه چتې نه دی چې په خټه کې نښتې وي او نه هغه چتې دی چې اسمان یې په خپلو خپو راټینګ کړي وي، بلکې هغه چتې دی چې په ځای نه ودرېږي. په خپو کې د تور سپي هډوکي وي، نن په عامه او سبا په کما. لکه د الف لیلا د کیسو چې دوم خپل ویښته د پېښور مردان چارسدې صوابې بونیر ټل او پاړه چینار په ملګرو ویشلي وي چې د چا ورته ضرورت وي دغه ویښته د تیلې ورته کوي او چتې ورته لږ ساعت پس لاس په نامه حاضر ولاړ وي. بونیریان او پاړه چینار ملګرو خو پوزې له راوستې دي، لا پنډۍ ته رسېدلي نه وي چې دې ظالمانو بیا ویښته ته تیلې ورته کړي وي. هسې خو د صوبې ټول شاعران ادیبان یې پېژني، خو چتې ته پاړه چینار او بونیر د خپل کور نه کم نه ښکاري. خو هیډ کوارټر یې مردان دی. چتې دی خو ډغر یې د بازانو سره وخي. د کام او ثقافت په تعریف کې سټالن خو څه چې د خپلو استادانو سره هم اختلاف لري، ځکه چې په کارل مارکس پسې نیت تړلی دی او د کارل مارکس خپل امام ګڼي او د هغوی په مذهب دی. نیت یې تړلی کارل مارکس او په لینن پسې دی. اشنا هېڅ ویره د ګناه او د ثواب نه لري. چتې په رښتیا چتې دی چې د ملیشو په کومو جامو کې په اول ادنا کې داخل شوي وو، لسم یې په هغه جامو کې پاس کړی دی. چتې په رښتیا چتې دی چې په کومو جامو کې په اول ادنا کې داخل شوي وو، لسم جومات یې هم په هغه جوړه کې پاس کړی دی، بلکې هغه جامې بیا اوس هم پوره دي. که په بس یا پلاین کوچ کې د مور سره په غېږ کې ناست وي او کنډکټر ورته په زور زویر کتلي نه وي نو پیسې ترې نه غواړي. عمر یې د څلوېښت کالو نه اوړېدلی دی، خو په قد لا تر اوسه 10 کلن ماشوم دی او د سر ویښته یې د 80 کالو نه اوړېدلي دي. چتې خپل عمر ته نه بلکې قد ته ګوري، ځکه خو پې تر اوسه نه مونځ فرض دی او نه پې روژه اوري. چتې له په ماشوموالي دیاړو مزدورو زړه شین کړی دی. پلار یې ټول عمر ټک کار نه دی کړی، ټول عمر یې د څښاکوټ او د درې تورې خټې د بون د غوټې په انګار په چیټس کړي دي. د بچو د تعلیم خلاف و، ټول عمر یې ورله مور سره په جنګ جګړو کې تیر کړی دی. خو افرین شه د چتې په مور چې په بیه یې د چم ګاونډ خټې لوټې کړي دي، لیونه یې کړي دي، په بیه تولیانې بړستنې سڼلې او ګنډلې دي. خو په چتې او په نورو بچو یې ټکه پوکه تعلیم ضرور کړی دی. بلکې چتې له خو یې په مردان کالج کې په 11 جومات کې د داخلي ارمان هم پوره کړی دی. خو چتې تعلیم ځکه جاري ونه ساتلی شو چې مردان کالج ته راتلو 3 روپۍ کرایه لګېده او چتې به کله سحر کالج ته راتلو نو په لاره ګاډي کې به د بل ملګري په ځای به یې 1.5 روپۍ کري ورکړه نو د چوټۍ نه پس به کور ته پیاده واپس ته. خو چتې هم د هغه وخت سره د خوددار خواریکښ او همتناکو. د سکول نه به یې ځان اوږې تږې نیغ د مردان اډې ته رسولو، بسونه به یې جارو کول، په هوټلو کې به یې لوښي وینځل، د سوزکو سره یې کلنډري کړې ده، کوچواني یې کړې ده، په سیکل یې بنجاریتوب کړی دی، په چانچو پانچو لاسونه یې ټاټکي اوچت کړي دي، د کراچۍ په کارخانو کې مزدوري کړې ده، د ماربلو ټایلونو ګاډي یې ډک کړي دي او ادویات خو یې دومره خرڅ کړي دي چې د چتې نه پکې غیر سند یافته ډاکټر جوړ شو او ډېر وخت یې د الشفا کلینیک په ساولډیر کې چلولی دی. خلکو ورته توبې ایستلې چې یا خدایه دومره ماشومان هم ډاکټران جوړېدی شي. د خلکو خولو کې ګوتې وخلي دي، پردي د وینو زو ډکې خولې یې سمې کړي دي، خو په سوک نه په قلمونو او په امبورونو یې خلکو له غاښونه شمېرلي دي. چتې د نړۍ په مخ داسې نظام غواړي چې مزدور طبقه پکې د خوشحالۍ او سوکالۍ ساه واخلي. هغه د دې هر څه حل سوشلیزم ګڼي او دا غواړي چې په ټوله نړۍ کې د عموما او په خپل وطن کې د خصوصا دومره کارخانې پکار دي چې مزدور پکې اسوده حاله شي. او هم په دغه سوچ او فکر تر ډیره وخته د لیبر پارټۍ د فیلډ کمیټې ممبر هم پاتې شوی دی.
خو دغلته د څو ملګرو سره د نظریاتي اختلاف او د هغوی د دوه په وجه دغه پارټۍ ته هم خیرآباد ویلی دی. د میاشتینۍ پښتو رسالې مزدور جدوجہد چیف ایډیټر پاتې شوی دی. د ورځپاڼې بشارت اردو ځیلی رپورټر او د بیرو چیف هم و او د ورځنۍ سوهنی درد ملتان اردو د مردان ډیویژن چیف بیرو هم و. مستقل مزاج خو دومره دی چې د اسلام آباد غوندې ښار په ښه هسپتال کې نوکري پلته ووهله. دا په قد ماشوم او په عمر مشر د ډېرو ښو اخلاقو خاوند دی. هر چا سره جی جان راشه درشه او تر لرې لرې غم خادي پالي. د یارانو اشنایانو یو بیګار نه هم مخ نه اړوي. د هغې ستغې سپورې هم په ډېر روڼ تندیز غمي. د 40 کالو په عمر کې واده وکړو خو زما په خیال اوس یې هم ډېره تادي وکړه. هر چا ته مولانا صاحب ووایه ځکه خو اکثر ملګري اوس دته حاجي صاحب وایي او چې په موبایل ترېنه اجازت غواړي نور درته وایي الله دې خیرات فضول کړه. رښتیا نه رښتیا قبول کړه او چې د چا خبرې درته کوي نو 4-5 ځله به درته وایي. ښه مې ورته ووایي که نه ټیک مې ورته ووایي که نه. د دنیا هرې سختې ته ډال ودرېدی شي خو یخنۍ ته د ټینګې نه دی. لکه د فیض الوهاب فیس بس پلان کوچ کې د ورختو سره سم پې د خوب خاپیرې مهربانه شي او بېغم اوده شي. د ارزان بیه سیرګټو لوخړې د سینې په اسمان لکه د تورو وریځو لی په لی ګرځوي چې بیټري یې ورله مکمل ډاون کړې ده. که هیډ ورله کمزوري کړی دی نو سپیکر یې ولې هم شارټ کړی دی. دومره په مزه مزه او کلاره خبرې کوي چې تر څو دې ورله خولې خولې ته کتلې نه وي نو په خبره به یې نه پوهېږي. په هلکوانۍ کې به یې د کوره 2-3 شپې بهر تېرولې او اوس په هفتو د کوره بېدره کوي. اوس دې نه د پیریانو باج جوړ شوی دی چې یو ځل دې د لاسو نه وښویېده نو ډېر په ګرانه به په لاسو درځي. د کمپوزینګ په کار پسې مردان ثوابې 400 بونیر ټایل پاړه چینات او اسلام آباد ته ځان رسوي. 300 صفحې کمپوزینګ خو ورته د ګس لاسکار ښکاري. خلکو له تیار کتاب تر خپله کوره رسوي ځکه خو یې قدر هم نشته. ګنې نن سبا خو د کمپوزرانو هم د وخت دړۍ خمبیره لګي او دې ښاغلي د کمپوزینګ چینجن او زړه ستړی کار ډېر بې وخته د نظر چشمې په سترګو کړي دي چې لیک لوست د دې نه بغیر نشي کولی. چې دې ډېر د زغم او د برداشت مالک دی. په یوه خبر هم د چا سره چا نه خفه کېږي او چې خفه شي نو په جرګو ننواتو څه چې د پټي او د بربنډ یار منجور یې هم نشي رضا کولی. دا په انسانیت مین د خپلو 2 ورونو 4 خویندو خانجي د خپل نصیب رڼا تابعدار خاوند د ساول ډیر ډاکټر د سکول د ملګرو چتې د فاطمه سلیم او د شاعرانو دیوانو ناشاد.